السلام علیکم ورحمت الله. درنو دوستانو، مومن خان فرهادی استاد په چوپړ کې. درنو دوستانو، د نن ورځې لپاره موږ د اینکر ټګ واړو تشریح کړو. د اینکر ټګ څه وظیفه لري او څه رقم استفاده ترې کېږي. دوستانو، د اینکر ټګ چې د ویبپاڼې د یو برخې د بلې برخې سره نښلول، آیا هم یوه ویبپاڼه د بلې ویبپاڼې سره د نښلولو یا هم د قایمولو یا هم د وصل کولو د لپاره استفاده کیږي. دوستانو، چې د هغې سټرکچر چې دی پلان ډول تشریح شوی دی. د دې سټرکچر چې دوستانو اول اوپننګ ضمیمه ده یا خلاصېدونکې یا شروع کېدونکې ضمیمه ده، بیا ای دی چې د ای د اینکر مخفف دی. بیا دوستانو ایچ رف لیکل کېږي چې ایچ رف ته دې ته موږ ځانګړتیا یا اټریبیوټ ورته وایو په ایچ ټي ایم ایل لنګویج کې. دوستانو، پښتو کې ورته ځانګړتیا یا خاصیت ورته وایو. دغه ایچ رف څخه وروسته په دغه ساحه کې دوستانو چې دلته ملان تشریح کړې ده، په دغه ساحه کې باید همغه رابطه یا ادرس چې موږ غواړو چې هغې سره رابط قایم شي، د هغې ادرس دلته اچوو. که هغه بله ویبپاڼې که د همدې ویبپاڼې کومه برخه وي، دلته دوستانو موږ هغه ږدو، همغه ادرس یې دلته. بیا دوستانو بل چې کله دغه قوس دلته بند شي، بیا لینک ټیکسټ د همغه کوم ادرس چې موږ اچولی د هغې نوم څه شی دی. دوستانو، لکه فار مثال موږ که مثال ورکړو ګوګل، نو که زه لاړ شم د ګوګل صفحې ته، دا دوستانو د ګوګل صفحه ده یا ویبپاڼه ده، دغه ادرس دی، خو خپله نوم یې څه دی؟ ګوګل. خپله نوم یې ګوګل دی او دا یې ادرس چې ادرس یې دلته ځای په ځای کېږي او نوم یې دلته ځای په ځای کېږي. درنو دوستانو، بیا همدغه د ای ټګ یا اینکر ټګ چې دلته ختمیږي. دوستانو، راځئ چې همدغه په عملي ډول کار وکړو. دوستانو، د نوټ پیډ پلس پلس ایډیټر مې را خلاص کړ. ټول همغه پخواني ټیګونه دي چې راځم د باډي په منځ کې دلته د اینکر ټګ څخه شروع کوم. ای ایچ رف مساوي کېږي د دلته به همغه د ګوګل یا هر برخه چې موږ د هغې سره غواړو چې د دې ویبپاڼې روابط ورسره قایم کړو یا وصل یې کړو، همغه ادرس به دلته اچوو. لکه زه اوس د ګوګل ادرس دلته اچوم. ګوګل ادرس به مکمل را کاپي به کړم، کنټرول سی، بیا ولاړ شم بېرته خپلې سره ایډیټر ته، دلته به یې کنټرول وي کړم. دا د ایچ رف برخه دغلته اوس لیکو چې دا څه دی؟ ګوګل. نوم به دلته ولیکو ګوګل. بېرته همدغه د ای ټګ به کلوز کړو. دوستانو، دا به زه ذخیره کړم په خپل فولډر کې د څه شي په نامه. دوستانو، د ایچ رف په هر نوم چې تاسو ورکوئ خو چې د فهم وړ وي. دوستانو، سیو. اوس راځم په خپل ویبپاڼه باندې کلیک کوم. ستاسو خپله خوښه وي چې دا د هر بل براوزر سره خلاصوي او که نه همدا خپل عادي کوم براوزر چې دی، زه یم چې همدغه خپل عادي براوزر سره. دلته دوستانو ګورئ راغی ګوګل. که زه چې د ګوګل باندې کلیک کړم، نو ما د ګوګل صفحه را خلاصه شوله. دغه دوستانو د اینکر ټګ څخه موږ څنګه استفاده کوو، څنګه یوه ویبپاڼه د بلې ویبپاڼې سره نښلوو. مننه دوستانو چې تر دې دمه زموږ سره پاتې شوئ. د بیا ځل لپاره تاسو خدای تعالی سپارم. السلام علیکم.